السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د روژې په سر کې مو خور یو چا ته ورکړ چې هغه ښه خلک وه، خو ورور مې بیا وفات شول. نو اوس وایي زه چې خبر شولم هغې خپله ځان راځړولی دی. نو دی وایي د زما د خور مرګ به څنګه وي او موږ څه وکړو، دې ته چې ګټه رسوي. محترمه د ابوهريره رضی مبارک څخه روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي که څوک تر غره ځان را ایله کړي، خپل ځان ووژني، نو دا به په دوژخ کې دغه انسان که نر وي که ښځه وي، هغه به د دوژخ کې چې کوم د اور غرونه دي هغه ته به پورته شي، بیا به ځان را ایله کړي. او که چا زهر وڅښل، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دوژخ کې به هغه د دوژخ زهر ورکړل شي، وایي دغه وخوره، په هغه باندې به ځان مړ کړي، بیا به بېرته الله را ژوندی کړي. او که څوک په چاړه باندې ځان ووژني، رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وایي چې هغه څوک به بیا په دوژخ کې د اور چاړه ملایکې ورکوي، ځان په ووژنه، دی به ځان مړ کړي، بېرته بیا الله ژوندی کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که څوک ځان راوځړي، په دوژخ کې به د اور زندۍ ملایکې ورته راوړي چې په دې باندې ځان زندۍ کړه، چې مړ شوي بېرته به دې الله را ژوندی کړي. نو خپل ځان مړ کول دا یو عظیم جرم دی. باید مؤمن په دې باندې پوه شي چې زه ولې ځان ووژنم. ځان به سړی د الله پر دین باندې وژني، د الله د رضا دپاره به ځان وژني. په جهاد کې ځان وژنه صحیح ده، نور ځان وژنه هلاکت دی، د آخرت بربادي ده. نو دا ستا خور چې ځان راځړولی دي، محترمینو تاسو ته بار بار ویلی دي چې د الله د رسول د محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم هغه چې کوم د ژوند سیرت مشترا کړی دي هغه عملي کړي. چې د الله رسول په مشکات جلد ثاني کتاب نکاح کې راته وایي چې که یو چا ته کوزده کوئ قریب ته، او که قریب ورکوئ د هغو سره په دې کې مشوره کوئ. زموږ د خلبا د مرغز زوی په دې نه خبر چې ماته څوک راغوښتي د واده ورځې ته راوغواړي، لور په دې نه خبر چې زه چاته ورکړی یم، ړانده تې ورکړی یم، پر دومه یې ورکړی یم، غله تې ورکړی یم، شرابي تې ورکړی یم، چا تې ورکړی یم. دغه مشوره د خپل اهل سره کول موږ ته هغه پیغور او عار معلومېږي، او هغه څومره بد نتایج راوړي. بعضې خوندې ځانونه وسوځي، بعضې خوندې ځانونه راوځړي، بعضې خوندې زهر وخوري. نو که چیرې دغه خور په دې خاطر ځان وژلی وي چې خاوند یې نه یې خوښ، نو په دې کې تاسې مسؤلین یاست. په ورځ قیامت به الله له دغه ورور او له دغه خور څخه او له دغه پلار څخه پوښتنه وکړي چې آیا دغه لور او دغه خور دي په کوم سبب باندې ځان هلاک، خو ته د هلاکت سبب وګرځېدې. نو محترمینو چې خوندې ورکوئ، لوڼې ورکوئ، وار مشوره ورسره وکړي. یو که د دې د استخراف ځای خوښ و، بد ځای خوښ و، قناعت ورکړه چې خور او لور دغه ځای خو ستا سره نه دی مناسب، ترغیب ورکړه. یو عالم د کلي بوځه چې زما خور او زما لور ته لږ نصیحت وکړه. موږ خو له بده مرغه خپلې لوڼې او خپل اولادونه له دینه څخه پټ ساتلي دي. د الله له دینه موږ ناخبره خلک یو، نتایج مو بیا ځان وژنې چې د کوزدې په خاطر، د ژوند د مشکل په خاطر بیا ځان راوځړوي. حدیث رقم اول او دوم، الترغیب من جلد، ترغیب والترهیب جلد، دریم صفحه 215 دې ته مفصل بحث ورکړی. نو محترمه ستا خور ته دې الله عفو وکړي، الله خو مهربانه ذات دی. يعذب من يشاء ويغفر من يشاء ويغفر لمن يشاء. الله هغه څوک بخښي چې خوښ وي، او هغه چا ته عذاب ورکوي چې خوښ وي. الله ته خو دا د آخرت له عذابه خلاصه کړه، دا خو اوس یو کار یې وکړي، جرم یې وکړي. او الله زموږ وروڼه او خویندې له دا تکالیفو راوساته. او رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم
وای اورحان د مؤمنانو دوه قسمه دي یو قسم اورحان پاک ستره الله ته ورسي الله دې زموږ اورحان پاک او ستره کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه ولاړ شي اسمانو ته پورته شي یو قسم اورحان معلق بین السماء والارض مځکې د اسمان په مابینځ کې ګناهګار وي معصین وي پر ګناه تللي بې توبې مړه سوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت وایي زما رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت وعوي کوي چې رب د رسول الله امت وبخښه دغه انسانان الله به بخښي نو دغه ستا خور دی الله په هغه انسانانو کې چې هغه وبخښل کېږي محترم لکه ستا زړه چې درد وکړي زموږ زړه هم درد وکړي ته زموږ شاګرد یې او زموږ ورور یې ستا خور زموږ خور او ستا پلار ته موږ د پلار په قدر ګورو ستا مور ته موږ د مور په قدر باندې ګورو چې څومره د دې زړونو دردمن دي زموږ زړه هم دغومره دردمن سو کینې د سترګو څخه مو اوښکې راغلې په دې واقعه باندې چې په دې کور کې به څومره غم وي او د دې مسلمانانو سره به څومره غم وي د دې نجلۍ د قریبانو سره به څومره غم وي دغه د دنیا غم خوند ته پرېږده د آخرت په غم کې دي نو محترمینو خیراتونه پسې کوئ نفلي عبادتونه پسې کوئ دعاوې ډېرې ورته کوئ دعا هغه څه دي چې د الله عذاب هم په ردېږي د الله قهر هم په رحمت په بدلېږي او نورو خوندو او ورونو ته وایو چې تاسې د قبر ژوند مه خرابوئ د دنیا په ژوند باندې دې خور به په دې خاطر باندې ځان زندې کړي چې زما میړه نه دی خوښ محترم خو خوندو که مو خاوند نه یې خوښ صبر وکړي الله به مو د آخرت برخه درنه کړي داسې مه کوئ چې تاسې د خاوند په بې صبري کې چې خاوند مو نه یې خوښ ځانونه هلاک کړي دا خو دې نور ځان هلاکت ته وسپارئ نو د خدای په لحاظ باندې دغه لوڼې او خوندې چې دوستي ورلره کوي د دې سره مشوره کوي چې زویه وروره دغه نجلۍ در غواړم داسې کور دی داسې نجلۍ د خوښه دی که دې نه ده خوښه په مشوره او په خوښي باندې ودونه سره وکړي ژوند به مو خوږ شي او دا نجلۍ نه یې خبره په خپل برخلیک نه یې خبره تاسې یې وړاندې کاڼه یو لیوني ته ورکړي دا د ډېر مسایلو دلته پېښ شولې چې خوند یې هغه لیونیانو ته ورکول شوي دي لیونیانو ته د پیسو د ډالرو په خطر باندې کښېنوي شرابیانو ته کښېنوي نو الله دې ستا پر کور باندې رحم وکړي سره له ټولو مردګانو نور هېڅ تاسو ته نه دي در پاته هېڅ نه دي در پاته دعاوې ډېرې ورته کوئ او خیراتونه ډېر ورته کوئ او نفلونه ډېر ورته کوئ تلاوتونه ډېر ورته کوئ ثواب یې وربخښي چې یا رب زموږ له خوره سره رحم وکړي که د الله خوښه سو وبخښي که د الله نه وه خوښه هغه عذابونه چې مې مخکې د بیان په سر کې درته بیان کړل هغه عذابونه به الله ورکړي هغه نو بیا اوس موږ تاسو ته نه رامعلومېږي هغه بیا په ورځ قیامت رامعلومېږي الله جل جلاله دې زموږ ته د آخرت ویره په زړه کې راکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته